ایران د سرپل په بلخاب کې د جګړې پړه پر امریکا واچوله. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو لپاره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. ایران د سرپل په بلخاب کې د جګړې پړه پر امریکا واچوله. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی احسن کاظمي قیمي د سرپل په بلخاب ولسوالۍ کې د طالبانو څخه ناراضي شوي یوه هزاره قومندان ترمنځ د جګړې تر شا د امریکا لاس لرلو تور پورې کړی دی. نوموړي ویلي چې په افغانستان کې د هدفمندو ګډون لپاره د امریکا لومړیتوب دا ده چې په قومي او مذهبي جګړه رامنځته کړي. د ایران استازی په باور امریکا هڅه کوي چې تاجکان او هزارهګان د خپلې طرحې د قربانۍ او د افغانستان ناورین په سیمه ییز ناورین بدل کړي. د ایران استازی د افغانستان د ټولو قومونو پر مشرانو غږ کړی چې بلخاب له جګړې څخه دې لرې اوسي. دوستانو دا زموږ د دې ساعت چمتو کړی خبر. تر بیا ښې چارې.